یوې نرسې چې د ډاکټر سره یې بدکاریانې کړي دي او دغه ویډیوګانې راغلي دي، کلیپونه یې درسره د دې ویډیو په اخره کې شریکوم، نو تر اخره راسره پاتې شئ. د دغه نرسې او ډاکټر دغه معامله وګورئ. دغه نرسې چې دغه ډاکټر سره په کلینیک کې دغه بدکاریانې کړي دي، دغه نرسې انټرویو راغلې ده، اول یې انټرویو واورئ او بیا دغه ویډیوګانې وګورئ. دغه نرسه وایي چې زه د شپې شفټ مې دی او دغه ډاکټر چې ما سره د شپې، نو زه دغه ډاکټر سره ډېره کلوز یم، تعلقات مې دی ورسره. په دغه شپه باندې مونږه ګپ شپ لګولو په کلینیک کې. ما نه دغه ډاکټر د بدکارۍ کار غوښتنه وکړله چې ما ورته انکار وکړو او زه د کلینیک نه راووتلمه. خو بیا هم چې زما شپ د شپې او هغه خو هم د شپې کار کولو، نو بیا خو هم مونږه آمنې سامنې کېدلو او راته به یې بار بار دغه غوښتنه کوله چې ما سره یو شپه تېره کړه. خو ما ورته انکار کو او نه مې غوښتل چې زه دغه غلط کارونه سټارټ کړم یا بدکاریانې وکړم. دغه ډاکټر چې یو شپه زه په خپل شپ باندې وم او کلینیک ته راوغوښتلم چې دلته راشه، نو زه چې ورغلم راته یې ویل کېنه کرسۍ کې. زه کېناستم، اوبه یې راته راکړې چې د اوبه وڅښه. ما چې کله اوبه وڅښلې نو زما باندې سر دروند شو او زه په هغه کرسۍ کې ویده شومه. خو هغه ډاکټر ما نه خپله پیدا اخیستې وه. زه یې بېرته خېجولی ومه او هلته یې رانه خپل خواهشات پوره کړي ول. چې کله زه راپاڅېدلمه نو زه ډېره زیاته ویرېدم. ډاکټر ما ته ویډیو وښودله، که تا بهر دغه خبره ښکاره کړله او یا زما په یو اواز رانلي، نو زه به ستا دغه ویډیو په سوشل میډیا خپره کړمه. چې زه ډېره زیاته ویرېدلمه چې زما خاندان به څه وایي، نو زه د هغه وجې چوپ پاتې شوم. خو دغه ډاکټر چې نه منع کېدو او هره شپه یې ما نه د بدکارۍ غوښتنه کوله، اخر خو ما د دغه هسپتال نه ریزاین ورکړو او زه د دغه هسپتال نه راووتلمه. خو دغه ویډیو چې اوس زما په سوشل میډیا خپره شوې ده، نو د انټرویو زه ځکه ورکوم چې ما ته د انصاف میلو شي او دغه ویډیو د ډیلیټ کړی شي او د دغه ډاکټر خلاف یې FIR هم درج کړی دی چې دغه دې ګرفتار کړی شي او لیسن دې ضبط کړی شي. نو دوستانو، د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې کوم لور خور د شپې شپ دپاره جاب دپاره لیږي، نو هغوی سره د شپې داسې ډېر کمتره کسان دي، که هغه هره اداره کې وي، نو داسې بدکاریانې دغه جینکو سره کېږي. نو خپلو لوڼو خویندو باندې نظر ساتئ او د هغوی داسې د شپې شپ ته مه خوشحالېږئ.